که چېرته تاسو 3D لوګو په خپل موبایل کې جوړول غواړئ نو دا ویډیو هم ستاسو دپاره ده، تر اخره یې وګورئ چې پوره پرې پوهه شئ. د 3D لوګو جوړولو دپاره به تاسو ته 2 ایپس پکار وي. نو اول کاین ماسټر او 3D فوټو کیوب. راځو کاین ماسټر له شروع کوو. صحیح ده. کاین ماسټر چې اوپن کئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. دې کې به تاسو 1 by 1 سلیکټ کئ. اوکې چې 1 by 1 مو سلیکټ کو نو بیا به تاسو راشئ دلته کې میډیا براوزر له. میډیا براوزر کې به تاسو بیکګراوند راواخلئ. بیکګراوند چې مو راواغستو نو دا به چې تاسو څومره ویډیو د دې لینت به هغومره کئ. دا د دې کلر بدلول غواړئ نو دغه کلر هم تاسو بدلولی شئ چې څنګه هم ستاسو خوښه وي، تاسو ځان دپاره څنګه جوړوئ هم هغه کلر ورکئ. صحیح ده. بیا به تاسو میډیا له راشئ. دې کې به تاسو ایمیج وښئ، دغه تاسو ته ښکاري. بیا بل بیکګراوند راواخلئ. بیکګراوند مو راواغستو دا به لږ غټ کړئ. بیا به داسې ښکته راشئ. چې ښکته راشئ نو دلته به تاسو ته کرپ ښکاري. دا کرپ به دا کرپ کئ. صحیح شوله. چې څومره هم تاسو جوړوئ، څنګه هم تاسو جوړوئ، زه دغسې جوړوم. نو د هر چا خپله خوښه څوک څنګه جوړوي. صحیح ده. ځان دپاره بیا به تاسو لیر ته راشئ. بیا به یو بل بیکګراوند راواخلئ هم هغسې. صحیح ده. چې دا مو راواغستو نو دا به هم کرپ کئ. دوباره به هم هغسې له راشئ هم هغه طریقه باندې. صحیح ده. دا چې شو نو دا بر یو ماته لږ غټ ښکاري. دا برنی به لږ کرپ کو. بیا وروسته هم کرپ کېږي. څنګه تاسو کرپ کوئ ستاسو خوښه ده. صحیح ده. دې لږ ایډجسټمنټ به وکړئ. څه به یې لږ زر کوم کیدای شي دومره ښه نشم کولی. تاسو به یې ښه په قلار باندې ښه مزېدار وکړئ. صحیح ده. کلر چې ستاسو څنګه خوښیږي هم هغه کلر ورکړئ ورله. صحیح ده. بیا به تاسو راشئ میډیا بیا به تاسو ټکسټ له راشئ. ټکسټ له راشئ. تاسو څه هم لیکل غواړئ د خپل چینل دپاره جوړوئ نو خپل نوم پرې لیکئ، بل څه پرې کوئ، څه هم کول غواړئ. زه د خپل چینل دپاره جوړوم نو زه به د خپل چینل نوم وغیره څه هم لیکم دا به لیکم. صحیح ده. دا دې ایډجسټمنټ به دغسې وکئ. دا تاسو ډبل ای تاسو ته ښکاري دا د دې سټایل دی، ډیزاین دی چې څنګه تاسو دا لیکل کوئ. صحیح ده. بس د چا څنګه خوښه وي هم هغه پکې سلیکټ کړئ. صحیح ده. بیا به تاسو راشئ ټکسټ له. بیا به ولیکئ چې دې لاندې پټه باندې هم څه لیکل غواړئ هم هغه پرې ولیکئ. صحیح ده. اوکې د دې ایډجسټمنټ به هم هغسې وکئ. دا سپین صحیح نه ښکاري. دی لکه کلر تاسو چینج کوئ نو چینج کولی شئ. زه به ورله دغسې کلر چینج کړو. بیا د دې ډیزاین بدلوئ نو دغه ډبل ای تاسو ته ښکاري همدغه سلیکټ کړئ. حاجي چې تاسو دا وکړو نو بیا به دې نه یو سکرین شاټ واخلئ. صحیح ده. سکرین شاټ چې ترې واخلئ نو بیا به د کاین ماسټر نه بیک شئ. دا شو سکرین شاټ او کاین ماسټر نه بیک شئ. بیا به حاجي بیا به راشئ ګیلرۍ ته. ګیلرۍ کې به تاسو هماغه سکرین شاټ راواخلئ او دا به کراپ کئ. صحیح ده. کوم چې مونږ جوړ کړی و کومه لوګو دپاره کوم ډیزاین مونږ جوړ کړی و هم هغه به راواخلئ. صحیح شو. هماغه به کراپ کئ. حاجي دا کراپ شو نو بیا بار تاسو ته سیو ښکاري همدغه سیو به پسې ووهئ. دې نه به بیا بیک شئ. بیا به 3D فوټو کیوب ته راشئ. صحیح ده. دا به سټارټ کئ. سټارټ مو کو اول به تاسو دلته کې ګرین سکرین بیکګراوند سلیکټ کئ. که د هر ځای نه تاسو راغلی خو ګرین سکرین بیکګراوند دې دپاره ضروري دی. صحیح ده. بیا به دې نه بعد راشئ چینج فوټو ته. چینج فوټو کې به تاسو هماغه تصویر چې تاسو کوم کرپ کړی و هماغه به راواخلئ. صحیح ده. دغه د S80 دغه تاسو راواغستو نو دا به دې کې سلیکټ کړئ ډایرکټ. بیا به د بل دویم نمبر کې کوئ. دا به په دې شپږو واړو کې همدغسې کوئ. ډن به پسې بر ووهئ. صحیح ده. دا بل یو شو خو چې به یې چې دا به ټول تاسو کوئ. صحیح ده. دا مو شو نو بیا به تاسو راشئ چینج فریم ته. که چېرته دې باندې فریم لګېدلی وي نو هغه ته په دې نون باندې ختم کئ. بیا به راشئ تاسو د دې سیټینګ ته. صحیح ده. چې سیټینګ مې ووهو دا به فسټ به میډیم وي، سیکنډ به سپین وي او دا بل به یس وي. دا به تاسو نو کئ. بیا به راشئ سیټ والپیپر ته لاسټ نمبر.
چې دې له رالئ نو بیا به تاسو د دې نه ډایرکټ سکرین ریکارډینګ شروع کړئ. که په تاسو سره موبایل کې خپل وي که خپل نه وي نو پلی سټور نه ورله ډاونلوډ کړئ. خو دې نه به سکرین ریکارډینګ وکړئ څومره هم چې ستاسو په کار وي. بیا به تاسو ډایرکټ راشئ کاین ماسټر ته. کاین ماسټر به اوپن کړئ، کریټ نیو سوله نو به سلیکټ کړئ. صحیح شوه. دې ځای نه به نیکسټ شئ. چې نیکسټ شوئ دې ځای نه بیا به یو بل بیک ګراونډ راواخلئ. چې بیک ګراونډ مو راواغستو، د بیک ګراونډ مو راواغستو، بیا به د دې لینت تاسو برابر کړئ. چې څومره هم ستاسو ویډیو وي هماغه حساب سره به دې لینت برابر کړئ. څومره ویډیو جوړول غواړئ هماغه حساب سره بیا به دې کلر چینج کړئ. چې کلر مو چینج کو بیا به هماغه ویډیو تاسو راواخلئ کومه چې تاسو سکرین ریکارډ کړې وه. دا مو راواغسته نو بیا به دا کرپ کړئ. صحیح ده. دا د دې ځای کې تاسو ته لاندې به راشئ، دا کرپ نشان دی، دا کرپ به کوئ. دا چې څومره دغه منځ کې چې کوم یو دغه د لوګو ده همدغه به کرپ کړئ. صرف دغه به ترې راوړئ، باقي به تاسو کټ کړئ. صحیح شوله. دا به تاسو غټه کړئ، تاسو ته ښه صفا ښکاري. چې بیا به ښکته راشئ، بیا به همدغه ووهئ، بیا به د دې کروما کي دې باندې به ایډجسټمنټ وکړئ. صحیح ده. دې نه تاسو د بیک ګراونډ ختم کړئ، دا باقي ایریا چې کومه ده به دې ختمه کړئ. ګوره دا زموږ لوګو شوله. دې ایډجسټمنټ صحیح نه دی شوی نو دا دې بیا کومه زه. تاسو به یې ښه په قلار باندې وکړئ. زه د دې وجې نه زر کوم چې ټایم ستاسو خراب نه کړمه، فضول رانه ټایم ضایع نه شي. صحیح ده. اوس هم صحیح نه دی شوی خو زه بیا به یې وکړو. دا والا دی کروما کی ایډجسټمنټ. دا وګورئ زموږ سره ښه صفا راغلی. صحیح شوله. تاسو چک کړئ دا بس دې ځای پورې دا شوه. بیا به دا تاسو دغه کړئ، سیو کړئ د ځان سره. چې دا سیو کړئ دا موږ سره سیو شوله. صحیح شوله. تاسو بیک شئ. چې دې نه بیک شئ نو تاسو چې په کومه ویډیو باندې هم دا لګوئ هماغه ویډیو به راواخلئ دلته کې. صحیح ده. کومه ویډیو باندې تاسو لګوئ دا لوګو هماغه ویډیو به سلیکټ کړئ. صحیح ده. ویډیو څه شوه؟ اوکې زه په دې ویډیو باندې لګومه نو دا تاسو وګورئ چې څنګه راغله زموږ لوګو. ایکسپورټ نه به هماغه کومه لوګو چې موږ ایکسپورټ کړې وه هماغه به راواخلئ. دلته کې به یې لږه کرپ کړئ ځکه چې ایریا ډېره زیاته کور کړئ. دا کوم ګرین سکرین بیک ګراونډ دی همدا به بیا تاسو په کروما کي باندې ختموئ. صحیح ده. اوس دا کرپ شوه. دا تاسو په کوم ځای باندې هم لګول غواړئ. صحیح ده. هم په هغه ځای باندې لګولی شئ. څنګه لګول غواړئ، کوم ځای باندې لګول غواړئ هماغه ځای باندې دا لګولی شئ. صحیح ده. دې ایډجسټمنټ به بیا وکړئ چې دا لږ شینوالی چې کم دی چې دا هم ورسره ختم شي. دا وګوره هم صفا لوګو مو سره جوړه شوله. تاسو کوم ځای باندې هم لګوئ که نه هماغه ځای باندې به دا ولګوئ. ماشاءالله موږ سره ډېره ښکلې لوګو جوړه شوله. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ او سبسکرایب کول مه هېروئ. څوک هم چې په کوم ځای کې په ویډیو باندې نه پوهېږي نو کمنټ وکړئ، انشاءالله تاسو ته به جواب ضرور میلاویږي. د الله په امان.